د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونو ته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د سولې پروسې په اړه د مشراتي ناستو پر دوام د مشرانو جرګې له مشرتابه سره لیدلي دي. له ارګ څخه د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني زیاته کړې ده د تلپاته او باعزته سولې د تامین لپاره له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د طالبانو د اړیکو وضاحت، له تروریستي شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او د جرمي اقتصاد د ستونزو حل حتمی خبره ده. محمد محقق د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلي دي. د خپرې شویو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې برخه کې د وروستیو پرمختګونو ترڅنګ په ټاکنو هم خبرې شوې دي. سرچینه کاږي محقق خلیلزاد ته ویلي چې د بایومټریک شوو رایو له مخې ثبات او همپالنې ټیم ګټونکی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات ودروي. د تورخم ګمرک عواید 133 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. ننګرهار کې د تورخم ګمرک عواید د تیر کال په پرتله وروستیو 2 میاشتو کې 133 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. د ننګرهار د ګمرک رئیس احمد نوید بشریار وایي چې د تیر کال په جدي او دلوي میاشته کې د تورخم ښارګوټي د ګمرک عواید نږدې 315 میلیونه افغانۍ ول. پاکستان وایي له هند سره د کشمیر پر پوله باندې د هند د پوځ په ډزو کې یو پولیس پوځي سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان ویلي چې پوځ په ځوابي ډزو کې د هندي پوځ پوستې هم په نښه کړي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ.